چوچو او ویروس. دا چوچو ده. چوچو یوه خوشحاله مرغه ده، له سندرو ویلو سره مینه لري. هغه د ځنګل په یوه دنګه ونه کې په یوه ځاله کې اوسېږي. چوچو خپله ځاله کې د آرامۍ او خوندیتوب احساس کوي. د چوچو خوښیږي چې چینجي ښکار کړي او د خپل ملګري اغلي چونګښې سره خبرې وکړي. اغلي چونګښه په یوه ډنډوکي کې له آبي زنبقونو سره ګډ ژوند کوي. یوه ورځ اغلي چونګښه بېتابه او خوابدې وه. پوزه یې بهېدله، ټوخېدله او سر یې هم ګرم. چونګښه په خپل غږ وویل: فکر کوم ناروغ شوی یم. چونګښه باید څملاستلی وای. ډېره یې ملګري ناروغان ول او دوی باید په کور کې پاتې شوی وای. چوچو د ناراحتۍ او تنهایۍ احساس کوه، ځکه چې ملګري نشو کولی له ده سره لوبې وکړي. چوچو اندېښمنه وه. دا که چونګښه ښه نه شي نو څه به کېږي؟ او دا که ټول همداسې ناروغان پاتې شي نو څه به کېږي؟ ډاکټر پاولینه راغله او وویل: چوچو، پوهېږم خوابده او اندېښمنه یې، خو موږ د چونګښې او نورو سره مرسته کوو چې روغ شي. ډاکټر پاولینه چونګښې ته یو ماسک ورکړه چې یې واغوندي. ټول باید لاسونه مینځلي وای. ډاکټر پاولینه وویل: چوچو، هغه څه چې د دې ټولو د ناروغۍ لامل شو ویروس نومیږي. موږ باید ویروس ستا د پوزې په دننه کې وپلټو تر څو معلومه کړو چې تاسو پر دې ویروس ککړ یاست که نه. د ازموینې وړوکی لرګی د چوچو په پوزه کې عجیب حس درلود، اما د اوږدې مودې لپاره پاتې نه شو. د چوچو او چونګښې لپاره سخته وه چې په کور کې پاتې شي. هغوی نشو کولی چې د باندې لاړ شي او خپل ورځني کارونه وکړي، خو دوی وکولی شول چې د خپلې سرګرمۍ لپاره نورې لارې پیدا کړي. چوچو ناروغه نه شوه. اغلې چونګښه هم ژر ښه شوه او ټول د هغه په څېر ښه شول. چوچو ډېره خوشحاله وه چې د ګرځېدا لپاره د باندې تللی شي او بیا هم د تیر په څېر له خپلو ملګرو سره لوبې وکړي. چوچو وایي: خپل لاسونه ومینځئ، خپل پنجې او ټوخی پټ کړئ، خپل لاسونه مو د خپل مخ نه لرې وساتئ تر څو ناروغ نه شئ. خپل لاسونه ومینځئ، خپل پرنجي او ټوخی پټ کړئ. که چېرته ناروغ یاستئ نو په کور کې پاتې شئ تر څو ناروغۍ خپور نه کړئ.